سلام او مینه قدرمنو او نازول ملګرو. امریکا کې 40 کلن سکه پلار 21 کلنې لور سره واده کړی. ټول معلومات در سره په همدې ویډیو کې شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. فلګرو چې د خپلې 21 کلنې لور سره واده وکړ، د راپورونو له مخې د پلار او لور ډیره موده نه ولیدلي او لور یې چې سمانتا کرشنر نومیږي له خپلې مور یې غوښتنه کړې وه چې پلار مې راته راوښایه. غواړم د پلار مینه مې په پلار ماته کړم. تقریبا 18 کاله وروسته پلار او لور ولیدل. په اول ورځو کې به د پلار او لور مینه په یو بل ماتوله، خو یو وخت د اړیکې ورانه اړخته لاړې او یو بل سره یې ناروا اړیکې ونیولې. اخر یې واده وکړ. کرشنر پولیسو ته ویلي چې پلار سره مې ځکه ناروا اړیکې پیل کړې چې خپل خور سره مې یو شرط غوندې ایښی و چې څوک به اول خپل پلار سره ناروا اړیکه نیسي. زه پکې بریالی او مخکې شوم. پولیس وایي چې دوی مو د زنا په تور ونیول او عدالت ته مو پیش کړل. عدالت یې پلار په 2 کاله قید بندي کړو. لور یې عدالت ته وویل چې د پلار سره مې اړیکې مینه ناکې وې او زه د اړیکو په دوران کې په دې نه پوهېدم چې دا مې پلار دی. د ډي ان اے ټیسټ نه هم دا معلومه شوې ده چې دوی دواړه پلار او لور دي. دوستانو، اروپایي هیوادونو کې همیشه دغسې غیر انساني پیښې مخې ته راځي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي. مننه کوم قدرمنو چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مې وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو د هر څه نه خبر شئ.